اے زما حبیبا تر خپل امت ته وایا ان کنتم تحبون الله کو دای د الله تعالی سره مینا کول غواړي فتبعونی نو تو زما تابعداري وکي اے نبی ستا په تابعداري کی ستا په طریقې خپلولو کی یحببکم الله الله وی زبا وس محبت کوم دغه بنده سره ويغفر لكم ذنوبكم او الله وی کوم گناهونه نشوي نو هغه بم دتا معاف کړ بهرحال زوم دې خبرې کې خو دلیل ته ضرورت نشته دا ښکارا خبره ده چې چا پیغمبر صلوات و سلام سره څومره مینه او محبتي د هغه اقمرا اوچتا مرتبه د الله په نزد پیغمبر صلوات و سلام ډیر لوی شان دی د پیغمبر صلوات و سلام سیرت بیانول د انسان د بس کار نه دی په سیرت باندې دومره علماو کتابونه لیکلي دي چې د هغې صحت نشته دی خو یو عالم هم دا دعوه نه ده کړې چې ما او د پیغمبر صلوات و سلام هغه سیرت هغه ژوند هغه نمونې هغه طریقې ما ټولې ولیکلې بس بل ته ضرورت نشته دی نه هر یو لګې دی هر یو عالم هر یو فقیه هر یو لوی لوی علماء مخکی وس موجوده زمان لګې دي د پیغمبر صلوات و سلام سیرت لیکي دا غې د ژوند احوال امت ته پیش کړي خدا نه ختمي د الله تعالی نرستا په دې ټول کائنات کې د ټولنا افضل ترین انسان هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی نو د دې ربیع الاول کې چونکې دا زمونږ عقیده ده چې او پیغمبر صلوات و سلام دنیا ته چراغله مو د میاشت ربیع الاول وا او چې د دنیا نه ته هم د میاشت د ربیع الاول وا اگر چې په دې کې اختلاف دی آینده جمعه به موږ وضاحت کو چې خاص په کم تاریخ هغه دنیا ته راغلی راجح قول د څه دی په کم ټیم په کم کیفیت هغه به ان شاء الله بیانو خدا خبره یقیني ده دا اتفاقی ده چې ربیع الاول میاشت کې پیغمبر صلوات و سلام هغه دنیا ته تشریف راوړي په اسلام کې ورځ مناول نشته دی دا د اسلام یو بنیادی یو نظریه ده یو اصول دي چې بس پلانې ورځ مناو کو پلانې مو مناو پلان نه اصل علما وی چې ګوره د مسلمانانو د پاره د ټولو نه بلکې د هر انسان او حیوان د پاره د ټولو نه د خوشحالۍ موقع هغه وا چې کوم وخت پیغمبر صلوات و سلام دنیا ته رالی د دې نه بهترین لمحه د کائنات نه دلیدلی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ای زما نبی تما صرف انسانانو د پاره نه د ټول عالم د پاره رحمت لګلې نو دا خو ډیره یعنی بهترین لمحه و چې پیغمبر صلوات و سلام دنیا ته راغلی او د ټولو نه بد وخت هغه دی چې کوم وخت پیغمبر صلوات و سلام د دنیا نه تشریف یووړ خو د اسلام دا وایي چې نه ته به دا نه کې چې بس پیغمبر صلوات و سلام په یو تاریخ کې په یو ورځ کې دنیا ته تشریف راوړی دی ته هغه ورځ کې د پیغمبر صلوات و سلام سیرت بیانوا جلسی جلوسونه کوا بیا ټول کال په آرام کې نه جینا تا ته اسلام وی چې ته د ژوند هر لمحه
د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه تیر کا ته د ژوند هر لمحه کې د پیغمبر صلوات و سلام سیرت اپناو کا بیانو کنه د اسلام نه علاوه نور مذاهبو کې داشت دي خاص ورځ پلانی ورځ دا سالګره دا لانه داسیو بس هغه وخه هغه ورځ هغه عبادت وکي ټول کال به فارغ ناشي د چا یو ورځ عبادت دی او چا دو ورځې دی او چا یو ورځ مناول دی او څو خفغان مناوي او څو خوشحالي په کال کې یو دوا لس 15 ورځې بیانې داغه نرسته راغو چټي نه اسلام داسې نه وي اسلام تا ته دا نظریه نه کوي چې تا ربیع الاول کې 12 ربیع الاول کې مثلا سیرت بیان کا او بیا ټول کال آرام سره کینا نه 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 بهرحال اسلام وی چې تر پیغمبر صلوات و سلام طریقه خپل کا هغه چې د کم مقصد د پاره راغله او هغه مقصد اپناو کا د پیغمبر صلوات و سلام مبارک طریقې خپل ځان کې راولا داستا کامیابی دا داستا سیرت مناول دی دا د ربیع الاول میاشت تقاضا ده نور د پیغمبر صلوات و سلام سیرت بیانول دا ډیر لوی ثواب دی انتهائی سیرت بیانول لوی ثواب دی بلکې د ټولو نه افضل ثواب دی د سیرت بیان اوریدل دا ډیر لوی ثواب او اجر دی خو مقصد دا نه دی مقصد دا دی چې ته د پیغمبر صلوات و سلام سیرت واوري بیان کی وګوره زما په عمل کې شته کو نشته د پیغمبر صلوات و سلام سنت طریقې زما ژوند کې شته کو نشته اسی عاشق رسول ما اسی د پیغمبر صلوات و سلام سره د محبت داوی دي زما خوراک زما اسکاک زما خوشحالی زما غم زما تجارت غستل خرڅول دا د پیغمبر صلوات و سلام د طریقې موافق دي کو نه هغه خلاف دی او زړه کې وام چې نه بس کال کې دا یو ورځ بیان کا تا ته جنت واجب دې د وجنا علماوی چې د پیغمبر صلوات و سلام سیرت هر وخت بیانول پکار دي او د سیرت چې کومه تقاضا ده هغه خپلول پکار دي او داغه تقاضا دادا چې د پیغمبر صلوات و سلام طریقې تخپلې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی دویم خلیفہ دی امیر المؤمنین دی یو ځل روان دی یو غر کی وی قف یا ابن الخطاب اے د خطاب دیا ودرے گا پلار نمیات کو وی تا تنن خلق امیر المؤمنین وی ستا پا نیم دنیا حکومت دے نیم دنیا تا اغا سڑے وی چپا دی غر کی با تا اوخان سرول او د اوخانو په میتیازو باندې کپڑے ګندوي او پلار بتا ته په دې قاعده چې تعالی د اوخانو د سرولو چلم نه درځي تعالی دا دومره مقام څنګه ته درکړې شو بیا خپل جواب ورکړي چې دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا د وجنا تا چې الله اوچت کړو دومره لوی مرتبه درکړه دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه اتباع وکړه دا هغه ملګرتیا یې وکړه ځکه الله دا مقام درکو الله رب العزت فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذکر الله کثیرا و استاسو د پارا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوۃ حسنہ نمونه د ژوند تیرولو ډیره ښایسته ده. یا مسلمانانو انسانانو ستاسو د پارا د ژوند د تیرولو ښایسته نمونه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ژوند دی، د هغه سیرت دی، د هغه طریقې دي. ته هر پیړ سره تعلق ساتي پاغه کې تا ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ستا رهنمایي کړې ده. تاجری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تجارت نمونه ده، هغه څنګه تجارت کړي شام ته مختلف اوقاتو کې. ته حکمرانی وګوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څنګه حکومت کړي. ستا یو گاونډي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د گاونډي سره څنګه وخت تیر کړي ری. ته یو داعی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کار څنګه کړي. ته یو صفا سالاری یو مجاهدی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیرت تار پارا نمونه وګوره چې هغه څنګه راسک د جهاد کړي ری، د قوم مشري څنګه کړي دا. داسې د ژوند هر پهلو نشته ری چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه د خپل امت رهنمایي نه کړي. نو الله وی ستاسو لپاره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نمونه د ژوند ښایسته ده، د بل چا طریقې ښایسته نه دي، د غیر طریقې هغه گمراهی ده، هغه ضلالت ده. ستاسو دپاره د ژوند طریقه او نمونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه سیرت دی او هغه اپناول دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر لوی شان والا نبی، الله رب العزت دی دنیا ترا لے گڑے. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم. الله لقد من الله په تحقیق سره الله ما ډیر احسان کړي په مسلمانانو باندې چې ما او تخپل نبی ورا الله څومره نعمتونه لګړي بي حساب، خو الله ز باطل نه دي. دا نه دی ویلي چې په تاسو مې احسان کړی دی. ډیر نعمتونه، دومره نعمتونه دي چې موږ شمارل نه شو، خو الله یو نعمت ذکر کوي وای دا مې د باندې غټ احسان کړی دی، هغه مې خپل نبی تاسو ته را لېږلی دی. الله وی احسان مې د باندې کړی دی، د دې نه بل غټ نعمت نشته دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبی میں تاسو ته مبعوث کو. احادیث مبارکوں کی اللہ رب العزت احادیث قدسیوں کی ام د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر لوی شان بیان کړی دی. دا یو نمونه ده، یو مش نمونه خروار. یا ایها النبی، اللہ فرمائی سورہ احزاب 45 نمبر آیت کی، اے زمان نبی انا ارسلناک شاہدا، یقیناً منگ ته لے گلے شاہدن گواہی کو ان کی تو امت بانی چاو دیو تا میں دعوت کار رسولے و مسئلہ دا توحید میں ہوتا رسولے و شاہد و مبشرا و نذیرا او زیر ورکه ان کے ویر ان کے څوک منی هغه ته جنت زیر ورکه، نه منی هغه ته جهنم نه روي. وداعیا الی الله، تمه را بلون کے خلق دل داعی الله، خلق را بلی الله تعالی، د خلق تعلق د الله سره جوړي باذنه د الله په حکم سره، وسراج منیرا او تډي وای روخانه. استاد وجنا د شرک او کفر گمراهی هغه د پاره دی وای یا ختمي. دې د وجنا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی واحسن منک لم تر قط عین، ستانا ډیر خستا زما سترګو نه دی لیدلې، ته ډیر خستای
پیغمبر صلوات و سلام په ټوله دنیا کې د ټولو نه ښایسته انسان واجمل منك لم تلد النساء او ستانا خيستا یو زنانا خيستا زیګول هم نه دي ستا په شان بسو کو بل بشر دنیا ترانش خلقت مبرئا من كل عيب تا د هر عیب نه الله پاک پیدا کړی کأنک قد خلقت کما تشاء بس دا سدا لکه تا چې څنګه غوښته الله غشان پیدا کړی د هر عیب د هر یو نقص نه هغه ته پاک یا صاحب الجمال و یا سید البشر ایر خیس خاوندا اے د انسانانو سردارا من وجهک المنیر لقد نور القمر ستاد دې نور د مخ د نور نه هغه سپوږمۍ مرنا غستې ده ته دومره ښایسته یې حضرت جابر ابن سمرا رضی الله عنه یو صحابي دی هغه وایي زه یو ځل رالم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته د شپې فی لیلة مقمره د سورلسم شپې سپوږمۍ ځلیدونکې او په دغه شپه زه رالمه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم وایي ما ولیده چې زما حبیب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې چوغه اغوستې ده مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ولاړ دی او په دې چوغه باندې داسې سره سره لکیرم دي دا وی ما یو نظر میں د سورلسم سپوږمۍ تکاو او بل نظر میں د پیغمبر صلوات و سلام مخ مبارک تکاو د الله په ذات مې وی قسمی چې د سپوږمۍ نه زما د حبیب مخ مبارک په څو ګونه خسته و بعض روایتو کې راځي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه نه کمره کې څه شی ورک شو ستن به ورکه شوه وړوکی څیزه کتل به چې کله به پیغمبر صلوات و سلام کمرې ته راشي د هغه د مخ د رڼا د وجې نه به هغه څیز هغه ته معلومېدو دومره ښایسته و ظاهري جسم د د وجې نه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی زما دوست زما حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم د حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نه ډېر ښایسته دی ولی وی د حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د محبت د وجنا خود مصر زنانو ګوتې کټلې او زما د محبوب د محبت د وجنا مدینه منوره کې صحابه خپل سرونه قلم کړه نو د سر قربانی دا د ګوتې د قربانی نه ګرانه ده خدا څه وجوا چې دا پیغمبر صلوات و سلام هغه حسن او هغه جمال لہذا عزتمندو د پیغمبر صلوات و سلام د سیرت بیانولو مقصد دا دی ربیع الاول شروع شو هر ځای کې بر سیرت جلسی او د سیرت په عنوان بر پیغمبر صلوات و سلام بیاناتی د پیغمبر صلوات و سلام سیرت دا د ختمېدو نه دی خود دې ټولو بیاناتو مقصد دا دی چې موږ د پیغمبر صلوات و سلام هغه طریقې خپلې کو بس اصل محبت د پیغمبر صلوات و سلام دا دی تعصر رسول وانت تظهر حبه یو شاعر وی ته د پیغمبر صلوات و سلام نافرمانی کې ستا ژوند کې د پیغمبر صلوات و سلام طریقې نشته
وانت تظهر حبا او تظاهر کې چې ز عاشق د رسول ما صلی الله علیه وسلم. وهذا لعمری فی الفعال بدی وی زماری پر زمانہ قسمی پر عمر میرے قسمی دا خو پدی دغه کړي رجیبه کار دی. لو کان حبک صادقا لاتعته استاد پیغمبر صلوات و سلام سره صحیح محبت وي تابع پیغمبر صلوات و سلام تابعداري کړي وي. ان المحب لمن يحب مطيع یقینا د چا چې چا سره محبتي هغه دغه تابعداري. سړی پلار ته وي پلارا تما ته ډیر زیات محبوب او ډیر راته ګراني کو تما ته یو کار وي چې دا وکدا نکوما او یا وې دا مکوا نو هغه نه منع کیږم نو ټول خلک به وي چې دا محبت خو نه دی. محبت خدا ر چې پلار د تسوي دا وکاغه وکا دا توي نو اصل محبت د پیغمبر صلوات و سلام سره داري چې ته وګورا ستا ژوند کې د چا طریقې لري دي ستا ژوند سنت مبارکو په طریقو باندې کو نه ستا سیرت ستا صورت ستا سریرت ستا کور ستا محلا ستا غستل خرسول دا ارثر پیغمبر صلوات و سلام په طریقه دی کو نه دا ارثر غیر په طریقه دی وړ کې وي چې زموږ پیغمبر صلوات و سلام سره مینه محبت دی. پیغمبر صلوات و سلام د سیرت بیانولو مقصد داري چې موږ د پیغمبر صلوات و سلام هغه مبارک طریقې په خپل ژوند کې راولو. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین الله رب العزت په لږ وخت کې د ټولي دنیا د پاره د ستورو بشان زلولیو او د ټولو خلقو لپاره الله هغه هدایت یو مشغله ګرځولې وا داغي بنیادی وجه دا وا چې پیغمبر صلوات و سلام سره د هغه حقيقي مینوا او دا هغه پجون کې د پیغمبر صلوات و سلام هغه طریقې داسې صحابه کرام څومره مینوا پیغمبر صلوات و سلام با چې کله لاړې تو کولې هغه باغور اغستري او په خپل بدنونو پسې به راخلې د پیغمبر صلوات و سلام د مینې محبت توجه او چې چاته با هغه میلاو نشوا دا بل نه به را سره اغستي. حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دا چې کله حبشې تراله او الته بادشاہ تر شکایت پته ور باندې وای هغه ته پوښتنه کوي دا جواب ورکړي لا مسلمان شوی نه دی بیا وای رستا وای د الله په ذات مې قسمی زه خو ډیرو خلکو سو ګرځیدم ډیرو باچاهان او داغو د خادمانو سو ګرځیدم خو ما د صحابه کرام رضی الله عنهم پشان خلق ندی لیدلی چې داغو د خپل نبی سره څونه مینه محبت دي. یو صحابي دی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دی ابو دجانہ پیغمبر صلوات و سلام تا غزوہ احد کی د کافرانو د طرفنا تیرونه را روان دي غشي را روان دي په پیغمبر صلوات و سلام باندې نو صحابه کرام والله صحابه کرام متناسب مخامخ دا دغه ولاړ دي چې نه یو خراشم په پیغمبر صلوات و سلام را یو صحابي ورزي غشي په لګي هغه شهید کیږي بل دغه ابو دجانه رضی الله عنه هغه سوچ وکړو کو زه غشو تداسې لاس نیسمه نو زما خپل نبی ته شا راځي او دا زمانه نه برداشت کیږي چې زه خپل نبی
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تملا کما داغه مخ مبارک ته املا کما نو داسې چلے وکړو کافرانو ته شاکړه او پیغمبر صلوات و سلام ته مخ کړه او چې څومره غشي وراتله هغه حضرت ابو دجانه رضی الله عنه پر املام او پر بدن بلګېده خو بیا پیغمبر صلوات و سلام ته هغه شاوه نړوله حالانکه دا څه ناجایزه نه وه څه بده نه وه ګناه نه وه خو دوم دا د محبت یو انتها وه د صحابه کرام رضی الله خو د دې سره سره د دې محبت سره سره د دې نه زیات د پیغمبر صلوات و سلام طریقې د هغو په ژوند کې وي د هغو هره لمحه هغو به کتل زه دا کار کوم دې کې د پیغمبر صلوات و سلام څه طریقه ده زه روټۍ خورم خوراک زما ضرورت دی زه دا روټۍ د پیغمبر صلوات و سلام په طریقه وخورم دا یو عبادت دی اجر عظیم دی زه تجارت کوم خپله ګټه ده پیسې ګټم خو زه دا د پیغمبر صلوات و سلام په طریقه وکم افضل ترین عبادت دی زه د ژوند هره لمحه کوم ګوره دین چې کوم دی دا ډېر ګران کار نه دی د ژوند طریقه صرف بدله کړه ته چې ژوند هره پهلو کې بس هغه صرف د پیغمبر صلوات و سلام د سنت په ډانچه کې که بس دا عبادت دی خو تا غستل کې خرڅول کې مونځ کې هر د ژوند هره لمحه چې ته کې دې د وجه نه علما وایي چې د پیغمبر صلوات و سلام چې کوم عادات دي لکه پیغمبر صلوات و سلام یو ځای کې ناسته کړې یا یو څیز خواخو د خوراک په اعتبار سره خو یو سړی دا هم د پیغمبر صلوات و سلام د محبت د وجه نه کوي دته په اجر او ثواب میلاوي نو بیا خو هغه سنتونه چې هغه د پیغمبر صلوات و سلام سنن الهدى دي نو په هغې کې څومره دې د وجه نه پیغمبر صلوات و سلام فرمایي من احب سنتي فقد احبني څوک چې زما د سنت سره مینه محبت کوي دا حقیقت کې ما سره محبت کوي ومن احبني كان معي في الجنه او څوک چې ما سره پیغمبر صلوات و سلام محبت کوي نو دا به زما سره جنت کې ملګری عزتمندو د دې ربیع الاول دا تقاضا ده د میاشتې چې موږ د پیغمبر صلوات و سلام طریقې اوس نه سوچ وکړو اوسه پورې زموږ نه را ژوند په غفلت کې تیر دی نن موږ او تاسو کینو آیا زما دا ژوند د سنتو موافق روان دی کو نه د خلاف سنت زما ژوند کې مغربي تهذیب طریقې ډېرې دي کو نه د مدینې منورې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغې طریقې ډېرې دي نن نه سوچ وکړي الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو اصل حقیقي مینه د پیغمبر صلوات و سلام سره پیدا کی او زمونږ او ستاسو سیرت صورت سریرت زمونږ د ژوند هره لمحه الله دې دا د پیغمبر صلوات و سلام د راوړي شریعت او د پیغمبر صلوات و سلام د مبارک طریقو موافق کی واخر دعوانا ان الحمد لله